مونږ تر اوسه پورې دونه کار وکړو چې کله یو کس راشي خپل یوزر نیم او پاسورډ انټر کړي نو هغه ته به دلته کې د هغه ډیټا شو کېږي. ټیک شوه چې دا اف کنډیشن به رن شي چې او دې هلک یوزر یا کم یوزر چې دی هر څوک دی هغه خپل یوزر ایمیل او پاسورډ انټر کړي دي نو مخکې اوس د لاګین څه پروسس وکړه. ټیک شوه نو دلته کې ما ایمیل هم راواغستو پاسورډ مې هم راوستو. بل کار به زه وکړم چې د ټولو اول په ډیټابیس کې به زه دا ایمیل وګورم. ټیک شوه په ډیټابیس کې په دې ایمیل باندې زه یوزر سلیکټ کړم چې په ټیبل کې یوزر زما سره شته چې د هغه ایمیل دا دی او که نه زما سره یوزر نشته. ټول اول خو به زه وګورم چې یوزر شته که نه. ټیک ده د هغې لپاره زه خپل PHP ما اډمین کولاو کړم دلته کې چې ما سره ډیټابیس هم یو سایډ ته کولاوي چې ما ته پته لګي زه کار څه کول غواړم. دا د یوزر ټیبل دی. ټیک شوه د یوزر ټیبل دی او په هغې کې به زه دا ګورم چې کله کې کم دغه ورکړی ایمیل یوزر ورکړی زه په هغې په تر وګورم چې ایمیل شته دغه یوزر شته که نه. دا به ترې زه لرې کړم دغې کوډ زما سره څه کار نشته ده. ټیک شوه اوس به زه دلته کې کویري ځانه لیکم. کویري به زه دا لیکم چې وګوره چې په دې یوزر په تر باندې یو یوزر شته که نه. نو زه به د چیټ جی پی ټي نه تپوس کوم. ټیک شوه چیټ جی پی ټي د استعمال زه ځکه کوم چې تاسو ته پته ولګي چې مطلب چونکې اوس زیات وخت چې دی هغه د اے آی دی نو تاسو خپل پروجیکټ کې د یو اے آی ټول نه څنګه هیلپ اخیستی شئ. ټیک ده نو زه به داسې کار وکړم دلته به کولاو کړم هغه SQL فایل lab.sql فایل. ټیک شوه دا فایل به زه اوپن کړم په دې کې زما د یوزر ټیبل سټرکچر چې دی دا دی. ټیک شوه دا یوزر ټیبل سټرکچر ورته زه دې دپاره سپیسیفای کوم چې ما ته چې دې ماډل ته پته ولګي اے آی ټول دی چې مطلب زما یوزر ټیبل سټرکچر څنګه دی. دا مې ورته پیسټ کو هغه پوره سټرکچر په دې سټرکچر کې دلته کې لیکلی شوی چې په دې کې یو آی ډي ده او ایمیل دی پاسورډ دی نیم دی ایمیل دی پاسورډ دی رول دی. ټیک شوه نو دلته کې به ورته زه اوس خپله کویري ولیکم چې this is my table structure and I want to check table structure. ټیک شوه write query for me to check if user is present in database or not in table or not by email. by email مطلب دا چې دی به ایمیل به باندې ویلیو باندې به دی چیک کوي چې دا یوزر په دې ټیبل کې شته که نه. دلته کې به د اوس ماله کویري راکړي. ټیک شوه که زه ورته دا سپیسیفای کړم اوس د ماله صرف کویري راکړه. ټیک ده او ځکه دا کویري ورکړم چې رایټ my SQLi query in PHP نو دی به اوس ماله PHP کوډ سره هم راکړي دا کویري. ټیک ده اوس دی ماله د کنیکشن هغه فایل پکې هم الریډي راکړو چې کنیکشن خو ما الریډي جوړ کړی د په $CONN کنیکشن ویریبل دا اغستی. ټیک شو ما کنیکشن ویریبل هغه الریډي اغستی هغه شوی دی. دی بیا وایي چې وګورئ یوزر ایمیل او پاسورډ چې دی هغه به ستا سره موجود دی. ټیک شو دا شو ایمیل پاسورډ دا اوس SQL کویري ده دا بیا ریزلټ دی او چیک او ایلس دا به زه وګورم او بیا کنیکشن په آخر کې دا کلوز کړی. ټیک شو نو دا کوډ چې دی دا ما د دې ځای نه کاپي کو د دې ځای پورې ایمیل په ویریبل کې سټور کېدو هغه کوډ چې دی دا دی شوی دا ایمیل ما سټور کړی. ټیک شوه دغه نور لاندې څونه کوډ چې ما کاپي کو دلته مې پیسټ کو. ټیک شوه د دې به زه انډنټیشن ورکړم چې دا برابر ښکاري. ټیک ده اوس دلته کې د ماله کویري راکړه دا کوم کویري چې دلته کې د ماله راکړه دې ته ویلی شي SQL کویري. ټیک شوه SQL چې دی دا لینګویج دی دا د ډیټابیس لپاره یوز کېږي چې د ډیټابیس نه څه ډیټا رااخلم سټور کوم پکې ډیلیټ کوم ایډیټ کوم نو هغې لپاره چې کوم لینګویج یوز کېږي هغې ته وایي SQL کویري. ټیک شوه نو دا کویري ده ولیکله دی به ډیټابیس ته دا دغه ولیکي لکه دا ریزلټ چې دلته کې کم راغلی که نه دا په څه راغلی دی دلته کې دا کویري راشي سلیکټ سټار فرام یوزر. د سټار مطلب دا چې څونه ډیټا هم موجود ده هغه ټوله راواخله فرام د کم ټیبل نه راواله د یوزر ټیبل نه راواله. دلته کې دی لیب ډیټابیس کې مختلف ټیبلې دي ډاکټرز دی پیشنټس دی پیشنټ ټیسټ لیست دی نو په دې کې یوزر کم ټیبل چې دی به د هغې نه ډیټا راولي. ټیک شوه دا سلیکټ کویري دلته کې رن شوي ده او د هغې صرف یوه ډیټا به کې نو ماته یوه شو کړي که په دې کې نوره ډیټا هم ده او ماته هغه شو کړي وه. نو اوس دلته کې کویري دا ده سلیکټ کاونټ از ټوټل فرام یوزر ویر ایمیل از ایکول ټو دا. ټیک شوه دی به ماله ټوټل راواخلي د دې کویري مطلب ده چې ټوټل ماله راواخله چې څونه په دې ایمیل باندې څونه یوزر موجود دی خو زما دا کویري داسې نه ده پکار دی چې ماله کومه کویري راکړه نو دغه نه ده پکار. زه به دا کویري لږ ورته شان بدله کړمه رایټ کویري ټو
MySQLi query in PHP to select user from database by his email. ټیک شوه. نو اوس په دې ماله بدله کویري راکړي چې په کومه کویري باندې به زه یوزر د ډیټابیس ټیبل نه رالم. دې ورسره دلته کې د هغې ایکسپلینیشن هم کوي. ټیک شوه چې دا کوم کوډ ده راکړو د دې کار څه دی. اوس دلته کې د ماله دوباره کوډ راکړو او نیو کویري چې ده که نه دا خو کنیکشن دی، کنیکشن صحیح دی که نه دی، SQL کویري دا ده select star from user او بیا به دغه شانتې دا ټول کوډ چې کوم دی دغه ما کاپي کو او دا شته کوډ به چې زه لرې کړم دا کوډ به زه دلته پیسټ کړم. ټیک ده. او دې له به زه دلته کې انډنټیشن ورکړم چې برابر شي. صحیح ده. کویري سره select star from users where email is equal to $email. دلته ټیبل نوم چې دی څه دی؟ یوزرز دی. د دې کویري مطلب دا دی چې د ډیټابیس ټیبل نه چې دی هغه ټول یوزرز راواخله چې د هغه ایمیل صحیح دا از ایکوال ټو او دلته کې کومه ویلیو زه درته ویم هغه ویلیو فرض که زه لږ داسې یو ویلیو ورکړم user@gmail.com. ټیک شوه. نو هغه ورته زه دغه شان په سنګل کوډ کې لیکم او ټوله کویري چې زما کمي هغه به زه په ډبل کوډ کې بندوم. د دې ځای نه دې ځای پورې کوم دا ما په ډبل کوډ کې بنده کړي. صحیح شوه. او بیا چې پکې کم ځای کې زه ویریبل پاس کوم لکه ویر ایمیل از ایکوال ټو دلته کې چې څه ویلیو دې ته لیکم هغه ویلیو به زه په سنګل کوډ کې لیکم. اوس په دې ته زه پاس کوم دا ویریبل چونکې یوزر چې کومه ویلیو انټر کړي هغه د پوسټ ویریبل نه زه په دې ایمیل ویریبل کې سټور کوم نو زه به دې ته لیکم چې $ایمیل. ټیک شوه. نو دې په ترو به دغه ایمیل کې چې څه ایمیل یوزر ورکړی هغې په ترو به کېږي چې د دې یوزر ایمیل څه. ټیک ده. بیا به شي ایگزیکیوټ کویري. کویري خو ما ولیکله خو دا کویري چې زه اوس ډیټابیس ته لیږم چې ډیټابیس ته لیږم نو ډیټابیس ته د لیږلو طریقه څه ده؟ $result. ټیک شوه. د ماله په دې میتډ کې راکړه خو دا به زه داسې نه کوم دا به زه په بله طریقه باندې وکړم چې اسانۍ. دلته کې الریډي ما کوم کوډ کړی مخکې دلته کې که زه د دې کې لاګین فایل وګورم login.php. ټیک شوه. او دا کوډ زه دلته کولاو کړم دا زه په دې طریقه باندې او د دې ډیټابیس کوم فایل چې دی هغه هم. ټیک شوه. اسانۍ connection.php. ټیک شوه. زه به د خپل کوډ دا سټرکچر لږ بدل کړم. کنیکشن څه دی؟ MySQLi_connect په دې باندې به یې زه کنیکټ کړم. ټیک شوه. او ما زه به وګورم چې ما الریډي کنیکشن په څه جوړ کړی نیو MySQLi. ټیک شوه. نو زه به داسې کار وکړم چې دا به زه کومه فنکشن زه به دا فنکشن یوز کړم MySQLi_connect. دا فنکشن چې دی هم څه کوي؟ کنیکشن جوړوي. که په کنیکشن کې څه مسله وي نو ما ته به د ایرر ښایي. ټیک شوه. خو زه به چې دلته کې دا هم لرې کړم. ټیک ده. اوس MySQLi_connect دا فنکشن چې دی د دې کار څه دی؟ دی به هم دلته کې هوسټ ګوري. هوسټ دا کومه ډیټا چې هغه غواړي هغه ډیټا دی غواړي لوکل هوسټ روټ MT او لیب. ټیک شو. خو دلته کې ورته ما ډایرکټ په سټرینګ کې لیکلي او دلته ورته زه ویریبل پاس کړم. ټیک شو. نو دا شو هوسټ اول کې ورته چې هوسټ مې دا دی ډیټابیس مې دا دی DB نیم. ټیک شو. DB نیم مې دا دی او یوزر نیم چې کوم دی د ډیټابیس هغه دا دی او د یوزر نیم پاسورډ چې دا دی. ما لږ سیکوینس مې غلط کو د ډیټابیس نیم په ټولو اخر کې به درته پاس کوم. ټیک شوه. نو دا DB نیم به زه دې ځای نه کټ کړم دا به ورته زه په اخره کې پاس کړم. ټیک شوه. نو په دې طریقه باندې به زما کنیکشن چې دی هغه جوړیږي. نو اوس په دې کنیکشن ویریبل کې ما د دې مطابق وکړو. بل ما سیشن هم سټارټ کړی نو سیشن به زه په نیکسټ ویډیو کې وګورم. او د کنیکشن په ځای د ویریبل څه ډېر اوږد دی نو زه به له CONN نوم څه ورکړم کنیکشن. مطلب دا چې کنیکشن شارټ فارم کې ورته ما ولیکو. ټیک ده. او اوس چې دا زه دلته کې کویري ما خپله کویري ولیکله. ټیک شوه. چې زه اوس ایگزیکیوټ کوم کویري نو د کویري ایگزیکیوټ کولو طریقه به زما دا $result is equal to ښه اول به زه دلته کې ولیکم چې کویري به څنګه ایگزیکیوټ MySQLi_run MySQLi_query دی ساري که زه یې دلته کې یو پیر کنفرم هم کړم MySQLi_query به ټیک شوه. MySQLi_query دا فنکشن چې دی دا د PHP فنکشن دی د SQLi_query. ټیک شوه. دا فنکشن چې دی دوه دغه اخلي دې ته به زه دوه ویلیوز پاس کوم. ویریبل دی زما نه دوه غواړي. یو ویریبل چې دی کنیکشن به زه دې له ورکوم کوم ډیټابیس سره کنیکشن ما جوړ کړی کوم ویریبل کې ما سټور کړی هغه ما په دې CONN ویریبل کې سټور کړی دی. او بل چې دی زه څه کویري رن کول غواړم هغه کویري به زه دې له ورکوم. ټیک ده.
نو اوس کنیکشن چې دی ما په دې فایل کې ډیفاین کړی ټیک شو $C_O_N خو ما دلته کې یو کار کړی دی چې انکلوډ هغه کنیکشن فایل چې دی دا ما دلته انکلوډ کړی نو چې په لپاسه ځای کې دا فایل ما انکلوډ کو نو په دې فایل کې لاندې په کم ځای کې هم د دې فایل څخه ډیټا زه اکسس کول غواړم هغه اکسس کولی شم لکه دلته کې دا کنیکشن چې دی که نه دا ما په دې ځای کې اوس اکسس کولی شم ځکه اکسس کولی شم چې دلته کې ما انکلوډ کړی د دې انکلوډ مطلب دا شو لکه که زه دا انکلوډ لیکم د دې مطلب دا شو چې لکه دلته کې څونه کوډ لیکلی شوی دا ټول کاپي کا او دا دلته راوړه ټیک شوه نو لکه دا دې فایل حصه شوه خو دا موږ په جدا جدا فایلز کې ځکه کوو چې موږ ته په استعمال کې هم اساني او په یوز کې بیا مختلف فایلز کې موږ یوز کوو نو موږ په هر فایل کې به دا کوډ نه لیکو نو د دې لاین مطلب دا شو دا انکلوډ کړی چې دی ما ټیک شوه دا به ورسره دلته کې کمنټ کې ولیکم چې پته لګي چې دې لاین مطلب دا شو انکلوډ چې کو دې مطلب دا چې دا څونه کوډ په هغه فایل کې شوی دا ټول دلته راوړه نو کنیکشن ویریبل هم دلته راوړو نو مطلب هغه زه اوس دلته استعمالولی شم دې دوه ویلیوز غواړي ویریبل زمانه یو به کنیکشن غواړي نو زه ورته کنیکشن مو لیکو بل به دې زمانه SQL ورته ما دلته ولیکو یا SQL یا کویري ورته زه ولیکم ټیک شوه کومه کویري چې زما د څه کار پې کول غواړم هغه کار ما دې ته ولیکو ټیک شوه نو هغه دوه ما دې ته پاس کړل یو کنیکشن مو ورته پاس کړو یو ورته کویري پاس کړه نو دی به څه چل وکړي د دې ډیټابیس سره ما کنیکشن جوړ کړی ما ورته ویلي چې په دې ډیټابیس کې به دا کویري رن کړي ټیک شوه دا یوزر نیم پاسورډ به استعمالوي دی به دې ځای کې نه دا کویري ویسي ټیک شوه او په دې ډیټابیس ته به دلته راوړي دلته به رن کړي که دلته یوزر میلاو شو نو بیا مخکې ما څه چل دی اف هاوس دی به رن کړي خو د فنکشن چې دی ما له څه ویلیو ریټرن کوي مخکې موږ ویلي چې د فنکشن موږ له څه انپوټ وله ورکو انپوټ وله موږ ورکو دی به موږ له څه آوټپوټ راکوي هغه آوټپوټ چې دی هغه به زه په څه کې سټور کړم ریزلټ از ایکول ټو مای SQLi کویري ټیک شوه نو چې دی موږ له څه آوټپوټ راکړي او په دې ریزلټ کې زه سټور کړم اوس دا لاندې څونه کوډ چې شوی دی دا به زه فی الحال کمنټ کړم ټیک ده دا به زه کمنټ کړم دا به بیا وروسته دقیقې سره ګورو او اوس به زه دلته کې ایکو کړم ایکو ډالر ریزلټ په ایکو به دې ما له ایرر راکوي خو صرف یې هسې د ټیسټینګ دپاره ایکو کوم دلته کې چې دی ما ایډمین یوزر نیم پاسورډ انټر کړل دی ما له ایرر راکوي ټیک شوه کنورټډ کین ناټ بی کنورټډ ټو سټرینګ ټیک شوه دا یو ابجکټ دی دا زه سټرینګ ته نشم کنورټ کولی ټیک شوه دا به زه څه کوم ویر ډمپ ایکو چې دی صرف مونږ سټرینګ او ویریبل چې څه مونږ هغه کولی شو ویر ډمپ کوم او د دې سره به زه په اول او اخره کې ایکو ولګوم پری ټیګ ولګوم دپاره د دې چې دا HTML په پری ټیګ کې دننه بند شي او په صحیح طریقې سره ماته ریډیبل طریقې سره شو کېږي چې په یو لاین کې نه دا به زه ریفرش کړم نو هغه ډیټا چې د فارم به دوباره سبمیټ شي چې فارم دوباره سبمیټ شو اوس ماته دا ریزلټ راغی ریزلټ څه دی ریزلټ چې دی دا یو ابجکټ دی ټیک شوه په دې کې مختلف ډیټا ماته ښیي کرنٹ فیلډ کاؤنٹ مطلب دا چې په دې کې څونه فیلډز دي د کوم ډیټابیس نه چې ما ډیټا دی وایي چې 5 دي دلته 5 دی ټیک شوه دلته کې وګوره څونه 1 2 3 4 5 15 کالمونه د 15 فیلډز ماته شو کوي نم انډرسکور روز مطلب دا چې څونه روګانو کې ډیټا پرته ده څونه یوزرز انټري په دې کې شوي ده ډیټا په دې کې څونه ده نو صرف پکې یوه دا یوزر دی نو دلته کې ماته څه شو کوي 1 شو کوي ټیک ده نو په ریزلټ کې به ما له ډیټا راکړي ټیک شوه نو زه به اوس څه چل کوم اوس به په دې کې زه ګورم چې دې نه یوزرز چې دي یوزر به ترې زه راواخلم او که زه دلته کې کوډ وګورم چې ما په دې کې څنګه یوزر راغستی دی نو که دې ډیټا ته موږ وګورو ټیک شوه په رن اصل کې ریزلټ پسې ما رن اغستی بیا دلته کې یو بل فنکشن ما یوز کړی ما SQLi fetch array مطلب دا دی چې دا څه ډیټا ده هغه ما له په یو ارې کې راواله دا یو بل فنکشن دی اوس پې زه دا استعمال کوم د ټولو اول پې ما څه استعمال کو کویري مې ولیکله هغه کویري نه ما ډیټابیس ته ولیکله ما له ریزلټ راکو ټیک شوه چې ریزلټ یې راکو صحیح شوه اوس په دویم کار زه څه کوم ګورم به چې ډالر یوزرز ټیک شوه یا یوزر چې زما کوم یوزر دی هغه موجود دی که نه د دې لپاره به زه یو فنکشن یوز کړم مای SQLi underscore fetch array د دې فنکشن دا کار چې کومه ډیټا چې ده هغه په دې ډیټابیس په دې ټیبل کې موجود دي ټیک شوه ما اول وکتل چې او ډیټا ریزلټ چې دی ما له راوړو دلته نو هغه ډیټا چې ده اب ته زه راوالم د فیچ ارې زه به ورته څه پاس کړم
دا ریزلټ معنی چې څه ریزلټ راکړی دا ریزلټ به دې ته زه ورکړم دا یو فنکشن دی دې زمانه غواړي ډیټابیس کوم ریزلټ شي نو هغه ډیټا به ماله دلته کې راشي دا به زه بیا ویرډم کړم دوباره ټیک شوه ډالر یوزر ټیک شوه او زه به دا سیو کړم اوس به زه دا دوباره که ریفرش کړم نو اوس ګوره د ماله دا ډیټا راکړه خو دې سره ما پری ټیګ نه دی لګولی نو دې ما ته په صحیح فارمیټ کې نه ښایي زه به ورسره د کې ایکو کې پری ټیګ ولګوم ټیک شوه پری ټیګ چې دی دا ورسره ولګېد دلته نو دا به اوس لږ صحیح فارمیټ کې شو کېږي دا زه ریفرش کړم دا ریکویسټ ما دوباره سینډ کو نو هغه ایرې کومه ډیټا چې ده د ماله هغه ټوله ډیټا راکړه اوس په دې ډیټا کې که زه وګورم نو څه دي دا ایرې ده په دې کې مختلف ډیټا که زه دلته کې راشم ګوره په نیم باندې څه موجود دی هغه نیم موجود دی دغه شانتې په ایمیل باندې ایمیل موجود دی هغه ټوله ډیټا چې راغله که زه یوزرس کې دا ایرې ده چونکې په زیرو انډکس باندې زه ډیټا په دې کې وګورم او ریفرش کړم نو په زیرو انډکس کې په دې باندې څه موجود دی 1 اصل کې څه د آی ډي نو مایسکیول اف ایچ ایرې د هغه د څه دپاره یوز کېږي چې په دې کم ډیټابیس ریزلټ چې دی هغه ماله یو ریزلټ راکړي صحیح ده نو دې صحیح دې صرف که فرض که ملټیپل یوزرز ووي نو مطلب دی ماله یو یوزر چې دی هغه ماله راکړي په دې ایرې کې نو اوس که یوزر موجود نو په دې یوزر ډیټا کې به هغه ایرې کې یوزر راغلی لکه ګوره اوس په یوزر چې دی هغه زه څه اکسس کولی شم یوزر آی ډي نیم ایمیل پاسورډ رول څنګه چې موږ په اسوسیټیو ایرې کې دغه کولی شم دلته به زه صرف د ایمیل وګورم څنګه چې اسوسیټیو ایرې کې ما ویرډم کو د ایمیل ټیک شوه اوس به زه ریفرش کړم نو ایمیل چې دی ما له یې راواغستو د چې ایمیل د یوزر سلیکشن ماله کړی صحیح شوه اوس که څه فرض که زه دلته کې یو داسې یوزر ورکړم چې هغه موجود نه وي ټیک شوه او لاګین مې کو نو اوس ما له ایرر راکړي چې ته کوم یوزر اکسس کې هغه نشته په دې ډیټابیس کې نو اوس ما له ایرر راکړي ټیک شوه نو په دې ایرې کې به ډیټا الۍ لکه زه فرض که راشم دا یوزر زه بیا دوباره ویټنم کم صحیح شوه څه به اوس پته ولګي چې زه څه شو کول غواړم چې کله یوزر نیم ایمیل ما داسې ورکو چې هغه په دې ډیټابیس کې شته او لاګین مې کو دی ماله هغه یوزر راوالي او کله ما فرض که داسې یوزر نیم ایمیل ورکو چې په دې ډیټابیس کې نه وي دی به ماته نل شو کوي نل اوس راغی په دې صورت کې چې یوزر ایمیل ورکو او هغه یوزر نشته نو ماله نل راکوي اوس به زه داسې کار وکړم چې یو زه به اوس داسې کار وکړم چې دلته کې به یو اف کنډیشن ولګوم په اف کنډیشن کې به زه وګورم چې یاره دا یوزر چې ما راواغستو د ډیټابیس نه آیا دا یوزر شته که نه ما خو دلته کې مینولي چک کو چې په یو صورت کې ماله نل راکوي او په بل صورت کې ماله ډیټا راکوي نو په کم صورت کې چې دا ماله نل راکوي که زه په دې کې فرض که په اف کنډیشن کې دا ولیکم ډالر یوزر ټیک شوه نو د اف کنډیشن یو بل دا خاصیت دی ټیک شوه چې زه کله دې ته یو ویریبل پاس کړم ټیک شوه او هغه ویریبل کې چې دی ډیټا موجود وي فرض که په دې کې یو ایرې موجود ده نو مطلب دا چې دا ویریبل شته نو چې یي نو دی به ماله ویریبل ورته ما پاس کو نو دی به ماله څه راکړي د هغې ریزلټ به ماله راکړي ټرو چې او یاره دا ویریبل شته په دې کې ښه برابر ډیټا هم موجود ده نو دا ریزلټ په ټرو راکړي که هغه ویریبل خالی او یا دغه شانتې نل وي لکه اوس په دې صورت کې چې کله یوزر موجود نه نو په دې ایمیل ورکړي او په هغه ایمیل سره یوزر نه نو دلته کې بیا ماله څه راکوي دا نل راکوي نو د نل مطلب چې کله دلته کې دله یو زه داسې ویریبل ورکړم اف کنډیشن له چې د هغې ویلیو نل وي نو دا اف کنډیشن پوه شي چې یاره په دې کې کومه ډیټا چې دا هغه نشته نو دی به ماله ریزلټ فالز راکوي نو په دې په ترو باندې زه دا کتی شم چې کوم یوزر دی هغه ډیټا زه چک کولی شم چې اف یوزر مطلب دا چې آیا دا یوزر چې کوم ما ایمیل ماله راکړی دی دا یوزر موجود دی که نه دی به دا چک کوي چې کله یوزر موجود وي دلته کې به څه چل کوم چې ویریفای د هیش پاسورډ ټیک شوه زه به اوس د پاسورډ وګورم ایمیل خو مې په یو سټپ کې چک کو ټیک شوه دلته ایمیل ما ولېږو چې یاره په دې ایمیل باندې ماله یوزر راواخله او که هغه یوزر موجود وي نو په ایمیل باندې نو ټیک ته بیا ماته دلته کې ووایه چې هغه یوزر شته که موجود نه نو بیا به مطلب ایلس کنډیشن زه دلته کې به ځان ولګوم ایلس کنډیشن او په ایلس کې به زه بیا دلته کې ایکو کړم چې یوزر ناٹ اویلیبل ټیک شوه ماته به دې دا شو کوي او چې کله موجود وي نو بیا به زه دلته کې پاسورډ ویریفای کوم په د هغې سره به زه دلته کې یو کار وکړم چې دلته به ایکو کړم چې یوزر ایگزسټ ان ډیټابیس ټیک شوه نو اف ایلس کنډیشن کې اوس که دا یو پیر مونږ ټرای کړو
اوس راغم زه دلته کې یو یوزر مور کو چې هغه موجود دی ټیک شو پاسورډ فل حل نه چک کی که پاسورډ زه غلط هم ورکم ټیک شو پاسورډ هلته کې اډمین دی ما غلط ورکو نو هم چې دی با صرف ایمیل چک کیږي فل حل مالا پاسورډ چیکینګ نه دی کړی نو چې لاګین مې کو ایمیل چک شو ایمیل چې دی یوزر ایگزیسټ ان ډیټابیس بالکل دا یوزر شته په ډیټابیس کې اوس زه داسې یوزر ما ورکو چې هغه نشته لکه habib@mail.com ټیک شو هغه نشته چې کله ما لاګین کو نو دلته کې ماته سوی یوزر ناٹ اویلیبل نو تر اوسه پورې څونه کار چې وکړو هغه صحیح ده په نیکسټ ویډیو کې چې کوم دی انکریپټډ پاسورډ چې دی د دې پاسورډ میچینګ به هم وشي پاسورډ به موږ چک کو چې پاسورډ کوم یوزر ورکړی دی دا پاسورډ صحیح دی که غلط دی